سلامونه ملګرو. نن سبا به تاسو د اوزمپیک انجکشنو په حواله په سوشل میډیا باندې بلها ویډیوګانې ګورئ. په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې د هغو د صحت د شعبې سره هیڅ تعلق نشته. صرف پیډ پروموشنز کوي، هغو له یو سکرپټ ورکړی شي، دا ووایي او هغه راشي ویډیو ریکارډ کړي. دغه شانتې لکه بلها خلک دي په نورو حوالو هم که هغه تاسو ته د دوايانو اشتهارونه کوي، که د انجکشنو کوي، که د صحتمند خوراکونه کوي، خو بس یو کاروبار دی، لګیا دی په سوشل میډیا باندې. اوزمپیک انجکشن اصل کې دیسه دا سیماګلوټاید دی. دا دوايانې اول د شوګر د مریضانو دپاره جوړې شوې وې، مارکیټ ته راغلې وې، ځکه چې دا کله چې تاسو خوراک وکئ او په بلډ شوګر په وینه کې شوګر سیوا شي نو دا انسولین اخراج زیات کړي او شوګر چې دی کم کړي. خو بیا لکه دیو دا اندازه ولګوله چې شوګر خو کمی خو دا وزن هم کمی، نو په دې وجه هغو د دې دپاره هم ریکمنډ کړی. سیماګلوټاید کوي څه لکه دا درې مین دغه د دې فیچرز دي. یو دا چې لکه یو انسولین اخراج زیاتی او ستاسو شوګر کنټرول کوي. دویم دا چې د مغزو ته دا هدایت ورکوي چې لوږه کنټرول کوي. لکه د هایپوتلمس کې چې د لوږې کم سنټر دی د په هغې په ریسپټر باندې د اثر انداز کیږي او هغو ته دا وایي چې لکه وجود وږی نه دی، نو دی په دغې حواله باندې لوږه ستاسو کنټرول کوي او تاسو چې نه وږي کیږئ نو مطلب دا دی چې وزن مو کمیږي. دریم دی کوي چې معده چې کومه ده، معدې ته یو نرو راغلی ویګس نرو او د هغې اکټیویټي دی چې لکه معده ستا زر خالي کوي او هغه د معدې هغه دغه زیاتی اخراج تیزوي. نو دی په هغې ویګس نرو اثر انداز کیږي او دې نه علاوه چې کوم هارمونز دي په هغې باندې هم اثر انداز کیږي کوم چې معده زر خالي کوي. اوس ما مخکې هم خبره کړې ده چې څومره هم غیر طبیعي لارې دي، که هغه انجکشنې دي، که هغه ګولۍ دي، که هغه سرجریز دي، نو هغه به وجود ته مسلې پیدا کوي. میټابالیزم د بهر نه چې کله کنټرول کیږي نو د به خامخا مسلې پیدا کوي. اوس کله چې دی مغزو ته وایي چې لکه ولږه نشته، نو وجود له خو د روزانه په بنیاد باندې وایټامن منرلز پکاري، د هغې سره سره دغه لا پروټینز پکاري. زموږ د مسل یا د عضلاتو دپاره پروټین ډېر ضروري دی. نو چې کله ولږه ختمه شي نو لازمي خبره چې ټول څیزونه به ختم شي، او کله چې دا ختم شي نو ستاسو مسل ویسټینګ شروع شي او دا یو ډېر خطرناک عمل دی، ځکه چې ستاسو مسل ټول ضایع شي او چې مسل هم ضایع شو نو مطلب دا دی چې د هیڅ هم تاسو پاتې نه شوئ. د دې سره سره لکه بله غټه خبره دا وکړمه چې دوی خو عام دغه دا وایي پیچیدګیانې یاره یا په ساید افیکټس کې چې الټۍ ورځي او خېټه خرابوي او نورې وړې وړې قصې دا کوي. خو مین خبره دا ده چې کله معده ستاسو زر نه خالي کیږي نو دا د ګیس مسلې هم پیدا کوي، ډمپینګ هم جوړوي او په دې نه علاوه چې دی دا دغه کوي، قبض جوړوي. قبض څنګه دی جوړوي؟ قبض داسې جوړوي چې خو ستاسو معده خالي ده، بل مطلب سم خوړلي نه دي، بل خالي کیږي زر نو ستاسو د کولمو پیرسټالسز یا مومنټ چې کوم دي هغه ختم شي یا کم شي. نو چې کله دا کم شي نو لازمي خبره ده چې د دې نه هغه څه چې هغه ټولې اوبه ترې راښکودلی شي او په دې ما مخکې هم خبره کړې ده، نو تاسو ته قبض جوړوي او چې قبض جوړوي نو بیا تاسو زور کوئ. په دې هم ما مخکې خبره کړې ده چې دا هیمرایډز طرف ته دغه ځي، پایلز یا هیمرایډز طرف ته ځي، بواسیر چې ورته وایي، نو تاسو ته بواسیر کیږي. دا ته ما غټې خبرې وکړې. دې نه علاوه نور چې کوم مسلې دي هغه دې نه وروستو راځي. نو مهرباني کوئ څومره چې هم دا پیډ پروموشنز کیږي د دې څیزونو که د سرجریز دي که دوايانو دي نو هغه ستاسو د نیچرل خوراک یا د صحتمند خوراک نعم البدل چرته نشي کېدی، ځکه چې کله هر څیز د بدن په غیر طبیعي طریقې د بهر نه کنټرول کیږي ستاسو میټابالیزم، نو به تاسو ته مسلې جوړوي. نو پکار ده چې لکه په دې څیزونو په دې خبرو کې دې خلکو تاسو را نشئ، په خپل صحتمند خوراک باندې فوکس وکئ او ځان د دې بیمارو نه وساتئ.